بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ستاسې ملګری سکندر د یو څو وخته د یو څو مونده زه نشته یم پرې پیج کې پرې سوشل میډیا باندې، بلکې فیسبوک نه او واټساپ نه د شیانو نه وتلی یم. په ډېرې بخښنې سره دلته په یورپ کې زما لږ څه مسایل دي. پاکستان نه چې راغلی یم نو خپه مې خښه شوې ده دلته، نو په ډېرې بخښنې سره ډېر زیات وروڼه ډېر زیاتې خویندې زما پوښتنه کوي، نو نن مخامخ درته وایم چې بس داسې یو څو مونده نور هم لږ صبر وکئ او دوا راته کوئ. حقیقت درته وایم چې ډېر سخت داسې یو قسم ته راګیر شوی یم، درته ویلی نه شم. او لایو ویډیو دی او بلکې سوشل میډیا باندې زه خپل مسایل چاته ویلی نه شم. ډېره بخښنه درنه غواړم ورونو خویندو، که زما متعلق ستاسو د وس کې څه وي هغه صرف دعا دی. تاسو ماته دعا کولی شئ او چې زما را مسایل الله پاک حل کړي حکومت سره. زه ډېره بخښنه غواړم. او بله دا چې بعضې وروڼه خویندې داسې دي چې ما سره یې کار دی، یا ما سره څه کار پاتې شوی، یا مې دوی سره څه کار پاتې شوی، نو زما هغه رب ګواه دی چې خپل وعدو نه یم اوړېدلی او خپلې وعدې در سره پوره کوم. کله کله وارې اکسیډنټ وشي، د ګاډي اکسیډنټ وشي، مرګ راشي، درد راشي، یو انسان مړ شي، اکسیډنټ وشو، نو زما ژوند کې هم داسې یو قسم ته اکسیډنټ راغلی دی، ما سره داسې اکسیډنټ شوی دی چې صرف تاسو نه غیب شوی یم، نور ژوندی یم. نو دعا راته کوئ چې الله تعالی مې دا مسایل حل کړي. لږ راګیر یم او انشاءالله تعالی یو څو ورځې راته صبر وکړئ. خپلې وعدې خپل کارونه انشاءالله در سره سر ته رسوم انشاءالله تعالی. نور الله مو راته سلامت لره چې هر ځای کې یې، او ورونو خویندو خفه کېږئ مه. او بله دا چې بس دا لایو ویډیو صرف دې نه کوم چې ستاسې په وس کې زما لپاره یو شیز دی چې هغه صرف دعاوې دي. کیدای شي بعضې داسې ګناه وي چې هغه ما ته رب تعالی په سختۍ سره معاف کوي، چې کومه سختي را باندې راولي. زه پوهېږم زما تېر شوو ګناهونو کې به خامخا کومه ګناه وي چې نن لږ داسې سزاوار شوی یم، سزاګیر شوی یم. رب تعالی دې ما ته هغه ګناهونه معاف کړي سره ټولو مسلمانانو. خفه نه شئ ملګرو ورونو. او دا پیج نه زه وتلی نه یم او دا پیج زما دی، په دې کې اډمینان به راوستلي دي او سختې راځي، تکلیفونه راځي، دردونه راځي. وای بادشاه ری بادشاه نه ګدا جوړ شي او ګدا نه بادشاه جوړ شي. نو د خپل ځان به درته څه نه وایم، خو واقع چې نن لږ تکلیف کې یم. زه هر تکلیف سره جنګ کوم. دا ژوند چې دی د دې ژوند هر قدم قدم یو جنګ دی. حقیقت درته وایم مسلمان دپاره ژوند هر یو قدم قدم جنګ دی. او الله تعالی دې موږ او تاسو ته شکست را نه کړي په دې جنګونو کې. الله تعالی دې هر مسلمان بریالی وساتي په دې جنګونو کې، په دې هر قدم قدم جنګ کې. او مګر هم نن واقع دا قدم مې دا شانتې شوی ملګرو، داسې موډ راتاو شوی یم. حقیقت درته وایم داسې جنګ کې راګیر شوی یم چې ډېرې بې وسه کړی یم. حقیقت درته وایم بس ستاسو په وس کې زما لپاره یو شی شته دی چې هغه دی دعاګانې. نو دعا کوئ صرف ما ته نه بلکې هر مسلمان ته. الله تعالی دې د هر مسلمان مشکلات، د هر مسلمان مسایل حل کړي سره زما. او تکلیفونه ځي راځي، نو انشاءالله تعالی زه درته ډېر زر راځم، ډېر زر درته بیا راځم. الحمدلله انشاءالله تعالی چې همغه د مینې ډک یو خنداګانې او د مینې ډک پروګرامونه به کوو انشاءالله تعالی. وعده مې ده در سره
چې ژوندی وم نو انشاءالله تعالی خپلې وعدې به در سره پوره کوم چې ژوندی وم خپل پروګرامونه به در سره سرته رسوم او بس ژوند دی قسم قسم حالات راځي او تاسو به په همدغه شانتې ما ته بار بار ویل چې ډېر بختور یې او مزې دي نو ما به سر ټیټ کړو ما به وی چې مزې همیشه مزې نه وي کله کله وارې انسان راګیر کېږي نو الله تعالی دې د نن غوندې ژوند چې زما دی د هیڅ مسلمان نه کړي الهي امین کې نن ژوند چې کوم زما دی دا مزې نه دي الله تعالی دې هیڅ مسلمان باندې داسې ژوند رانه ولي لکه نن چې په ما راغلی ګلونو وروڼو ښه وخت درته غواړم الله تعالی مو راته ګلي ګلزار لره او بس یو التجا درنه کوم ریکویسټ درته کوم او که ورور مې ګڼئ دیني ورور مې ګڼئ الله تعالی نه زما لپاره لږې دعاګانې وغواړئ او هاو داسې دعا غواړئ ستاسو د غاړه بند دي چې وایه به چې ربه سکندر ویلی دی چې ما نه به داسې ډېر ګناهونه شوي وي کوم داسې ګناه به وي چې ته ما ته نه معاف کوې په تکلیف او په جزا او په سزا به یې راته معاف کوې او په دې تکلیف کې هم زه خپل رب نه ډېر زیات شکر ګزار یم چې روغ جوړ خو یم که نه لاسونه خپې خو مې ټیک دي همت راکېره تکلیف آمنه سامنه کوم د جنگ سره جنگ کوم لګیا یم خو وایه به چې ربه د سکندر ګناهونه معاف کړه ربه د سکندر ګناهونه معاف کړه دا کوم امتحان ور باندې په سر دی دا دې ختم شي بس دی او بېوسه یې کړم ډېر سخت بېوسه کړم هر کاروباري لارې نه وغورځېدلم او انشاءالله تعالی چې دې نه خلاص شم دا امتحان مې الله تعالی په حل کې وعده در سره کوم خپل ځان سره خپل مور او پلار سره خپل ورونو خویندو سره چې همغه ستوری د اسمان به جوړېږم انشاءالله تعالی همغه ستوری د اسمان به جوړېږم انشاءالله تعالی په خپلو مټو په خپل همت په خپل ذهن په خپل عقل مې انشاءالله پوره یقین دی بس دا وخت دی چې اوس راغلی په هر انسان باندې راځي بادشاه نه ګدا جوړ شي او ګدا نه بادشاه جوړ شي بس لږ وخت راکئ ورونو خویندو انشاءالله تعالی ډېر زر درته واپس راځم د الله په امان ښکلی وخت ښکلې زندګي ولرئ الله تعالی مو ټول مشکلات حل کړه سره زما د لوی الله په امان ګلي ګلزاره اوسېږئ د خدای په امان ستاسو ورور سکندر